ادي موږ دا ساقيخانې ته ولې لاړو موږ پر خلکو باندې هګۍ خرڅوو هګۍ نه موږ خو دلته د خلکو څخه هګیانې جوړوو څنګه روایه ولې نه چش دی زه کښېنستلی سم دا هګۍ ته څه پکې اوی تورجانه که دا هګۍ تا ماته نه کړل او په خپله خوله کې دې کښېښوله نو زه به تا ته 5,000 روپۍ درکوم یوه هګۍ خو څه کې د 5,000 دپاره به ستا چرګه په خوله کې ښولی سم لیونی ته خو اول د هګۍ په خوله کې ونیسه نو خو هګۍ راکه ارې تورجان خو عجبه وکړه د هګۍ څخه یې ستا په خوله کې چرګه جوړه کړل ټویني ستا خپه علي راغلی جیب وګوره جیب وګوره ستا ده نه ده د جیب وګوره ده واه ادي 2,000 روپۍ دي نو په دې کې زما دا څه وسوې 500 ستا 500 ستا ته دا ماته راکړه ته دې بوځه بلیو شاته ادي زما 500 واه دا دې ولې څیرې کړې چې زه نن بیا ته دا نه څه خرڅولی واه ادي ته ډېر هوښیار یې همداسې علي د جیبې پیسې راوکړه علي راغلی څلور روپۍ د 2,000 یې ستاسې مننه د 2,000 یې زموږ بوځه 1000 روپۍ راکړه 2,000 روپۍ 1000 روپۍ راکړه سمه ده 2,000 یې ستا 2,000 یې زما ګوره دننه ټول خلک ما اوس پېژني اوس ته دننه ورځه واخله سمه ده دا واخله د هګۍ عملیات په کړایي سر مات بیا شروع سوه چش دی د هګۍ څه پکه یې زه په 15,000 روپیو شرط در سره تړم چې ته د هګۍ په خوله کې نه سې ایښولی در څخه ماتېږي ته یې ښولی سې زه هر څه کولی سم نو سمه ده اول یې ته په خوله کې کښېږد یا بیا زه کښېږدم رښتیا وایه رښتیا وایم هګۍ ته ګوره هګۍ ته ګوره هګۍ ماته شوه هګۍ ماته ماته شوه یو ته ګیر شه ومې ژغورئ ادي وایه مانه واله وایه اوس ما وایي رنجې ما څه کې ستا څه نه پرېږدو جان خدای واخله دغه دی ویوئ علي ویوئ ادي